د برېښنا پراختیایي پروژو او فرصتونو په اړه د ترکیې 70 کمپنۍ مسؤلینو سره د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ ګډه ناسته. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر د تیر په دوام د ترکیې 70 کمپنۍ مسؤلینو سلیمان جیلیو او ښاغلي براق سره ګډه ناسته کې د کجکي برېښنا تولید فابریکې ظرفیت لوړونې پراختیایي او د کندهار لمریزې برېښنا پروژې چارو په اړه خبرې وکړي. ناسته کې د ترکیې 70 کمپنۍ مسؤلینو ښاغلي ډاکټر عمر ته ډاډ ورکړو چې د کجکي برېښنا تولید فابریکې ظرفیت لوړونې او اوبو زیرمې پراختیا پروژه به د 2026 زیږدیز کال مارچ میاشتې کې بشپړه شي. ښاغلي ډاکټر عمر د ترکیې کمپنۍ مسؤلینو ته د برېښنا تولید شته فرصتونو په اړه هم معلومات ورکړل او زیاته یې کړه چې د سبسټیشنونو په ګډون دي د تاسیساتو او شبکو نورو برخو کې هم پانګونې په اړه خپلې طرحې چمتو کړي. دغه راز ترکي لوري ته ډاډ ورکړل شو چې د کندهار لمریزې برېښنا دستګاه ظرفیت لوړونې په اړه به هم تخنیکي معلومات د ارزونو له بشپړونې وروسته له دوی سره شریک کړي. د ترکیې 70 کمپنۍ مسؤلینو د افغانستان برېښنا شرکت له همکاریو مننه وکړه او د برېښنا تولید او پراختیا یو شمېر برخو کې د ونډې اخیستو ته یې چمتووالی وښود. هواره او کغر ښایسته یې هر ډګر کاڼي بوټي کیمیا سپیره خاوره یې سره زر